حضرت وفاق المدارس په حواله باندې وزه پوښتنه کوم چې اوس تاسو وفاق چونکې بیل لې نو د وفاق المدارس نه د وفاق د بدلولو وجه سوا او نصاب چې کوم دی ماغه د وفاق المدارس نصاب دی او کنه تاسو ځان له بل نصاب جوړ کړی دی. وفاق المدارس سره زمونږ ډېر مدارس رجسټرډ وو خجی او موږ هغې ته دا نه وی چې تاسو دوی سره م رجسټرډ کوئ موږ یې دي ورسره جی خو د وفاق المدارس والو بعضې کارونه چې وو نو هغې نه زمونږ ملګري تنګ وو خجی هغوی موږ ته د میرانو په نظر باندې کتل صحیح د هغوی په میټینګ کې به یې موږ نه غوښتو زمونږ ملګري به یې نه غوښتل زه خو پرېږده جی حالانکه زه خو د یو عالمي جماعت امیر وم بالکل زما مدرسه هم هغوی سره رجسټرډ کړې وه او زما د یو شاګرد په وینا مې رجسټرډ کړی و چې هغه راته مینت کړی و چې زه دې کې ذمه دار سړی یم نو ما ورته ویل ټیک شوه صحیح خو د هغوی رویه چې ده نو هغه د زموږ د ملګرو سره ښه نه وه جی دویم دا وه چې د هغوی نصاب چې و د هغوی په نصاب کې د قرآن کریم د درس د خلاصو د مشکلاتو د دې دور اهمیت نو موږ وی چې موږ له داسې یو وفاق په کار دی یو داسې یو بورډ په کار دی چې پای کې موږ په خپله خوښه باندې نصاب هم برابر کړو او موږ درس و تدریس هم د هغې په دغه وکړو نو هغه موږ جوړ کړه او د هغې دپاره بیا ما کمیټي جوړه کړه بیا مو له خپل نصاب جوړ کړی دی او په هغه نصاب باندې موږ لګیا یو او الحمدلله نوي چې څومره بورډونه جوړ شوي دي پای کې زموږ بورډ په ټاپ باندې دی ځکه چې پروسه کال موږ سره تقریبا 35,000 کسانو امتحان ورکړو او سکل د 45,000 نه زیاتو داخله کړې ده ماشاءالله. حضرت ویل کېږي هم او کتل کېږي هم چې ستاسو سیاسي رجحان پاکستان تحریک انصاف طرف ته دی. مولانا فضل الرحمن صاحب یا جمعیت علماء اسلام به یاد کما چې دا یو مذهبي پارټي ده تاسو هم یو مذهبي طبقې سره تعلق لرئ نو پکار نه و چې تاسو په یو پیج باندې وي په دغه حواله بس تاسو څه موقف وي. منګه وایو زما د والد صاحب هم دا موقف و چې تعمیر د بنیاد نه کیږي او تخریب د چت نه کیږي جی خلک چې کور جوړوي نو اول بنیادونه کیږي جی او چې روانوي نو اول چت روانوي نو موږ وایو چې تعمیر چې دی نو هغه د بنیاد نه کیږي جی او د بنیاد باندې محنت کول او کار کول هغه موږ کوو چې د یو سړي بنیادي عقیده سمه کا دغه نظریه سمه کا داغه عمل سم کا داغه معاشرتی زندگی سم کا او هغه بغیر د قرآن نه کیږي که کېده نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له قرآن نه ورکو قرآن به نه رالیږي او پیغمبر پاک ته هم الله وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نو الله پیغمبر پاک ته وی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ته نه پوهېدې چې کتاب بیان به څنګه او د ایمان بیان به څنګه نو الله قرآن راولېږه رڼا یې راولېږله نو موږ وایو د خلکو بنیاد سم کوي عمده خلک به مخکې لاړ شي او دوی به دا ملک سم کی او سیاسي پارټۍ وایي چې نه د چت نه آبادۍ وکوي نو هغوی د بره نوی حکومت والی نو ملک به سم شي نو موږ وکتل چې ټولې پارټۍ په اقتدار کې راغلې څوک صوبه کې راغله څوک مرکز کې راغله څوک په خو تبدیلي رانله نو زه خو د سیاسي پارټو سره د یوې سره هم زما تعلق نشته او نه د هغوی پیروکار یم خلک به مې تړي څوک به مې تحریک انصاف سره تړي څوک به مې جماعت اسلامي سره تړي خو زه د چا سره تړلی نیم او البته کلمت حق ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها چې څوک یو حق خبره وکړي او ښه خبره وکړي نو زه د هغې تایید کوم نو کېدای شي یو موقع کې عمران خان یو صحیح خبره کړې ما یې تایید کړی نو خلک وایي چې عمران خان سره دی یو موقع کې مولانا فضل الرحمن خان خبره کړې ما به تایید کړي نو نور به وایي چې دا مولانا فضل الرحمن سره دی بله موقع کې به نواز شریف ښه خبره کړي نو ما به دغې تایید کې خلک وایي چې مسلم لیگ سره دی ټول ما سره ملاو شوي دي او ټولو سره ښه رویه مې کړې ده او آینده مې هم دا اراده ده چې ښه رویه مولانا فضل الرحمن هم چې ما وویني ما له تندې ښکول کړي او په ما ډېر مین دی او زه هم ښه قدر او عزت کوم بلکې زه چې زمونږ کوم ملګرو کې چې ته د مولانا فضل الرحمن بد وایي یا د بل نو زه چې زما وس رسي زه رټمه
زه ته هم دا مه کوئ ټیک دی هغه یو خپله لار ده جی د هغې هغه لار ده زمونږ دا لار ده موږ په دې طریقه اصلاح کوو پای کوو ها سیاست دا د انبیا علیهم السلام کار و جی تسوسهم الانبیا خو سیاست څه ته وایي دې کې یو اختلاف شته ښه جی موږ وایو سیاست وایي د حقوقو نگهبانی جی موسی علیه السلام فرعون ته نه ویلي چې اقتدار ماله راکه بل پیغمبر نه ویلي نبی علیه الصلاة والسلام اسلم تسلم دا نه ویلي چې ما ته اقتدار پرېږده جی موږ وایو سیاست د حقوقو نگهبانی ده او د حقوقو نگهبانی چې کومه طریقه باندې موږ کوو نو موږ وایو دا ډېره بهتره ده اوس هغوی وایي چې نه سیاست دا موږ چې کوم کوو دا بهتر دی اما د هغوی په نسبت باندې بهتري او زما په نسبت باندې د پاکستان سیاست خو الکذب والمخادعه لحصول القیاده دروغ او دوکه د قیادت د حاصلولو لپاره صحیح صحیح